أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ثابت په بیان کې شروط د شرطو الصلات د المانزه د شرطو بیان دي. طهر پاکی د بدن د پتن المصلي د المانزه والا من حدث د بیاو د سیاسه و خبث د مرداریس و ثوبه او جامع د مرداریس پاکول و مکانه هغه ځای د مرداریس پاکول چې د المز باندې کوي. ګوره پاکی د بدن د چې د مرداریس بدن پاک، جامع پاکی کې د بدن د مرداریس او ځای پاکی چې د المز باندې کوي، پر دغه ځای باندې چې د المز کوي دا ځای پاکی د مرداریس. دا شرطونه د المانزه دي. و ستر پټول دي عورت د عورت پټول دي کچیر عورت ښکارول عورت پټول چې دي دا هم شرط دی د المانزه. و استقبال القبلة مخ و قبله شریفه ته ګرځول دا چې دی دا د المانزه شرط دی. و نیت کول دی، نیت به دا وي چې زه لمونځ کوم دغه 2 رکعاته یا د دې ټیم. و نیت کول چې دی دا شرط دی د المانزه. دته به دا معلومي چې زه کوم لمونځ کوم. وخت پیژندل دی، وخت چې دی چې پر کوم وخت باندې ولاړ دی د څه ټیم لمونځ کوي، د مازګر دا کې د ماښام خو وخت به ګوري د دا وخت یادونه یا د دا وخت پیژندل دا چې دی دا شرط دی د المانزه. و عورت الرجل او عورت د رجل چې دی من تحت لاندې سورت د نامه، ګوره دا نامه څخه لاندې الى تحت بیا لاندې رکبته در زنګنو پورې، ګوره د نص لاندې بیا در زنګنو پورې دغه چې دی دا عورت د نارینه دی. والامه منځ چې د مثلو په مثل د هذا د دې د نارینه چې کوم عورت دی د منځ ماغه عورت دی مع ظهرها و بطنها سره د شا او د مخه، ګوره د مخ خوا هم عورت ته د منځ ده، د شا خوا هم عورت ته. نور لاسونه کښکاره او پښې ښکاره وي در زنګنو پورې دا بیا پروا نه کوي. د دې لپاره په دې باندې بیا لمونځ دا کولی شي که چیرې دا لڅو. والحرة حره ښځه چې ده هغه آزاده ښځه چې ده کل بدنها ټول بدن د دې چې دی عورت دی الا وجهه مگر مخ نه دی عورت، و کف لاس نه دی عورت، و قدم و پښه نه دی عورت. مخ لاسونه در بندو پوري او پښې در بجلکو پوري دغه نه دی عورت. دا که په لمانځه کې لڅوي پروا نه کوي. و کشف لڅوالی ربع څلرمه عضو د اندام یمنو منع کوي. ګوره که چیر اندام څلرمه حصه هغه اندام لڅولو چې هغه عورت دی په دې باندې لمونځ منع کېږي، لمونځ نه دی سي. و ساق و پنډۍ چې ده عضو اندام ده، دا پنډۍ نه ده د دغه بجلک سلوړ بیا در زنګنه پورې دا پر اندام کل فخذ لکه ورون هم اندام دی. و ذکر چې دی ذکر هم جلا اندام دی منفردن یوازې. والانثیین دغه دوی هګۍ خایه دغه هم اندام دی. دا خایه چې دی دا جلا اندام دی، ذکر جلا اندام دی. ګوره دا دی نه چې خایه او ذکر دواړه په یو اندام باندې شماري، خایه جلا اندام دی، ذکر جلا اندام دی. و شعر بهشتان نزله چې را شوی هغه بهشتان د ښځې دا چې را شوه کېږي دا ودلي بهشتان دا جلا اندام دی. ګوره دغه شیان چې درته ذکر سوله چې دا کم اندام بلل کېږي دا که چیرې څلرمه حصه ښکاره سي بیا لمونځ نه دی سي. ګوره د ښځې دپاره غوږ جلا اندام دی، د ښځې دپاره لاس دغه لاس چې دی د بند سلوړ بیا د څنګلي پورې دا جلا اندام دی. دا د هر چا دپاره. ګوره د نارینه عورت د نصه بیا در زنګنو پورې دغه اندازه و، که چیرې په دغه اندازه کې څلرمه حصه اندام د ده د ښکاره سي د ده لمونځ ولاړی د میانځه. او د ښځې ده که چیرې دا غوږ څلرمه حصه ښکاره سو لمونځ یې ولاړی، دا د بېښتان دا دی چې ودلی دي دا چوټي دغه څلرمه حصه ښکاره سو لمونځ یې ولاړی. عادمو او نیستی کوونکی مزیلی د لرې کولو نجس د مرداري دی شی نه و چې دی مرداري په لرې کې صلی لمونځ یې وکړي معهو سره د مرداري دی شی نه و د مرداري د په لرې کړی وای د مرداري سره یې لمونځ وکړي. ولم یعد نه دی راګرځي دا لمونځ، ګوره د مرداري سره یې وکړي خو د مرداري د لرې کولو شی نه و. ولم تجوز روانه دی عاریا لڅ لمونځ کول. والربع څلرمه ثوبې د جامع طاهرون پاکي د سړي جامه څلرمه حصه پاکي نور ګرد د مردار وي، خو دی لڅ لمونځ کوي د ده دپاره لڅ لمونځ جایز نه دی په دغه مرداره جامه کې به کوي. وفي اقل منه یا په کمه کې د دې یا د دا څلرمه حصه نوره کمه مرداري. الافضل بهتره خبره دا ده معه سره د دغه لمونځ وکړي د دغه مرداري جامع. و عادمو ثوبې او نیستي کوونکي د جامه نسته د یو چا ده، یو سړی دی په وخت لمانځه باندې رالی دی جامه نه لري چې واغوندي. تجوز روا دی صلاته لمونځ د ده قائما په ولاړې سره په ولاړې دی لمونځ کولی شي بالکل. و تندبو مستحب دی قاعدا په ناستې سره. ګوره جامه یې نسته د ده دپاره لمونځ په ولاړې جایز دی او په ناستې لمونځ کول
وتندبو مستحب دی قاعدا په ناست سره مومین په اشاره سره په ناست لمونځ کول په اشاره لمونځ کول دا بیا مستحب دی. د لپاره لمونځ په ناست کول او په اشاره کول. ګوره په ولاړ هم ورته جایز دی، په رکوع سجده هم ورته جایز دی، خو مستحب خبره دا ده چې دی په ناست په اشاره باندې وکړي. وقبلة قبله الخائف د بیرېدونکي یو سړی بیریږي بیره ورسره ده د دی دپاره قبله چې کوم طرف ته دی لمونځ وکړي خو د دی د دښمن څخه بیریږي. الاستقبال مخ ګرځول دي جهته و طرف ته قدرت د قدرت چې د کومې خوا ته قدرت ولو د وس کار کوي او خواته دې مخ وګرځي. خامخا پر ده باندې دا فرض نه ده چې دی به قبلې ته مخ کوي. ګوره شرط د لمانځه خو دا دی چې ته به مخ و قبله ته کوې، خو د دغه چا دپاره چې دی بیرېدونکی څوک وي دته یو بیره وي یو دښمن دله راځي د ده دپاره چې هر طرف د قدرت وي د وس کار کوي خواته دې مخ وګرځي بس دا د ده دپاره قبله ده. ومن هغه څوک بمکه چې په مکه کې عین الکعبه عین د کعبې چې دی هغه د ده دپاره قبله ده. و کعبې شریفې ته کتل ګوره دلته د کعبې شریفې څخه لرې اوس موږ ته لمنځونه کوو هغه طرف ته خالي کوو او هغه طرف ته مې مخ دی او هلته چې په کعبه شریفه کوي و کعبې شریفې ته به ګوري دغه کتل چې دی دغه کعبه شریفه د ده دپاره قبله ده. و ان جهل کچیر پټه سوه یعنی ورکه سوله ناخبره سو دی جهت القبله طرف د قبله طرف د ده ورک سو. وعدما یستول من هغه څوک یعلمو چې ورشي تحرى فکر دی ووي ګوره دی څوک نسته چې د قبله ورورشي چې قبله ودا خواته ده او په دې ځای کې وده تم درک نه ورکاوي تحرى خیال دی ووي ولم يعده ندی راګرځوي دی مخطئ او خطا کېدونکي کچیر خطا سوی ولمنځ یو کې خطا سوی ولو بیا راګرځول د دسه د المنځ نه غواړي بل مصیبو بلکې هغه سړی بل منځ راګرځي چې رسیدلی وي لم يتحرى خیال نه وهلی دا فکر ودا سوچ نه کړي چې په کومه خوا قبله بس چې درېدلی ولمنځ کړي بیا خبر سوچ کعبه شریفه په دا خوا بس دا سړی به بیرته المنځ راګرځي. وان تحول کچیر راوګرځي رأیو فکر د مصليا په حال د لمانځه کې استدار راودي ګرځي په لمانځه ولاړ دی فکر یې داس او زه خطا وتل ان قبله خو دی بل خواته ده خو د المره وخت اندازه معلومه سو نو بس د دې شو کې په دغه لمانځه کې دی راوګرځي نور د صدا غواړي نه چې د سلام په وګرځي بس دغه دی راوګرځي د قبله خواته دی مخکې بس دا خبره سي ولا ولا يقدر ضرر نرسي جهلو نا خبرتیا جهتي د طرف امام دملا امام د سورک دي چې کوم خواته دي د تور شپه درال و در دي امام درک نور کی خو در دي اذا هغه علم معلومه سو انه دا امام چې دي ليس خلفه دغه مقتدی و شاته نه دي ولار دا ورته معلوم چې امام و شاته نه دي مخته خودي نور اندازه نه ور کول دا صحیح تقدمو زده مخ سویم د امام دا فکر و چې د امام زده مخ ولار امام شاته دي ګوره دا فکر کوي چې زده امام شاته امام د مخ دته د درک نور کی بس منځ سیدی او کدار کم فکر سول دی سوجي زه امام و مختولان امام شاته دي زه د مخصم ویم دا بیا چې دي دا بیا نه دی روا او علم مخالفتی یا علم په مخالفت د امام په دې کې سول چې امام د کعبه شریف سره مخالف ولاړ دي په دې خبر سو د فکر چې امام خو مخالف ولاړ دي دا چې د المنز بیا د دانه دي سیده رقم ګوره په دواړو حالات کې یو د حالات چې د امام د مخصوي دي یا د امام سره مخالف ولاړ دي د امام مخ وي واخواته دي د مخ وبل خواته دي شا په شا سره ولاړ دي نو دا رقم ترتیب چې وسی بیا دغه رقم جایز نه دي ويقصدو او قصب کوي صلاته د المنز د امام و اقتداؤه او اقتداء د امام ګوره دا نیت تړي دا قصب ور سره د المنز د امام او د اقتداء د امام د دې نیت ور سره اندا اقتدی چې زه اقتدا کوم متصلا دستی به تحریمتی په الله اکبر سر ګوره اقتدا چې کوي بس دستی په الله اکبر متصل پسی وای و مع اللفظ سره د لفظ په خله باندې وینا چې د افضل ډیره شه د په خله باندې ویل دا به بخیر شه دي نیت په خله باندې ویل دا به تر خبره ده د سړی ذهن و فکر د بیان سره وګرځي او د غي اصل چې دی نیت د زړه دی چې بس دا پیژنې چې دا وخت د څټیم دی ماپشن دی مازګر دی سهار دی سټیم دی دا پیژني او المنظر معلومي چې فرض کوم که سنت کوم دا بس سره جلا کی بس نور دا یادول نه غواړي چې 2 رکعات کوم یا 15 رکعات کوم دا لا یادول نه غواړي ويكفي کافی دی لغیر الفرض ما سوا د فرض سره والواجب د واجب سره نیت مطلق صلات د المنځ ګوره چې نور المنځ کوي نفلونه کوي نور دا نه غواړي چې بس الله اکبر المنځ کوم بس دغه نیت دی د لپاره خو ما سوا د فرض او د واجب دا معلومي و شروط شرطی له ما د لپاره د فرض او د واجب تعین معلوم والی معلومیدل چې دا فرض کوم که واجب کوم دا المنځ دا به معلومي لا عدد چې دا وای چې زه 2 رکعات کوم دا شرط نه دي ګوره خالي دا شرط دی چې ته به دا معلومه چې زه د ماپشل منځ کوم چې فرض دي
دا ټیم لمونځ کوم د ماخستن وتر کوم دا به ته معلومه نور دا شرط نه دی چې 3 رکعاته کوم یا 15 رکعاته کوم ول دا معلوم دی چې ته د ماخستن وتر کوي وتر 3 رکعاته دا معلوم دی چې د ماپښین لمونځ کوي ماپښین لمونځ 4 رکعاته د سال لمونځ کوي د سال لمونځ 2 رکعاته دا معلوم دی خدا عادت نه دی چې دغه کې شرط چې ته به خامخا 4 رکعاته یادې یا به 4 رکعاته نیت وي دا شرط نه دی صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين